نن د خوست ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په عامه کتابتون کې د خوست د آزادو رسنیو د مسؤلینو او ژورنالیستانو سره زموږ دریمه غونډه وه. په دې غونډه کې موږ د رسنیو په ارزښت خبرې وکړې، د پروګرامونو په څرنګوالي هم خبرې سره وکړې، د دوی د مشکلاتو په مورد هم خبرې ورسره وکړې، دوی ته هم د امارت پیغامونه ورسول او د خلکو د ګټې دپاره د خلکو د ټولنې د فایدې دپاره په ځینو پروګرامونو باندې وغږېدو. انشاءالله تعالی داسې غونډې به په راتلونکي کې هم جوړوو. موږ دا وطن په موږ حق لري، د جامعه په موږ حق لري، دا حق په ژورنالیست باندې د ژورنالیست تر اندازې دی، په بل ورور باندې په هغې اندازه دی. نو موږ به انشاءالله تعالی د خپل وطن د دین او د خپلو خلکو خدمتګران او په دې ډګر کې به موږ پراخ خدمت کوو. خبریالانو ته خو زه دومره ډاډ ورکولی شم چې څومره معلومات چې دوی غوښتي دي تر دې وخته پورې خو دوی انشاءالله تعالی د کومو ستونزو سره نه دي مخامخ شوي. د دې نه وروسته به هم ان واحد کې چې دوی معلومات وغواړي موږ به دوی ته معلومات ورکوو.